پنجوایي ته زه 20 کاله مخکې راغلی وم. د سړک اخوا او داخوا دواړې خواوې دښتو، نه کورونه وو، نه بازار وو، نه هېڅ شی نه وو. ساده دغه د ولسوالۍ بازار و، نور هېڅ شی نه وو. اوس چې دغه سره جلا سو، د میرویس مینې د درایي څخه په دې لارې را جلا سو، دواړې غاړې هم دکانونه، هم بازارونه، هم کورونه، دواړې خواوې در پنجوایي در ولسوالۍ در بازاره پورې انسانان و، کورونه و، ځایونه و، ډېر فرق یې کړی دی. یعنې په ټوله کندهار کې یوې ولسوالۍ به دونه پرمختګ نه یې کړی لکه د پنجوایي ولسوالۍ. کښتونه مو ډېر خوندور دي. دغه روانې اوبه چې پیدا شولې، غنمان یو په 2 شوله، هم غټ شوله. پخوا به پر دغه شپو باندې غنم مځکه بیا معلومېدله، اوس د غنمو مځکه نه معلومېږي پر دغه شپو باندې. د مخه په روژ کال، وړن کال او بل کال پر دغه د نوروز پر 8مه او پر 8مه باندې د غنم به مځکه بیا معلومېده، تار به پکښې ولاړه، نور به هېڅ شی نه پکښې معلومېده. ډېر فرق یې کړی دی. د روانو اوبو دغونه فرق به کړی دی چې اوس در زنګانه پورې دي دا غنم.